ولی محمد جان د اواز د سمیدو لپاره څه شی مهم دي چې څوک یې باید وکړي؟ د اواز د سمیدو لپاره اول تمرین دی، سړی تمرین کوي، او اواز پخېږي یعنې، او بل اواز جوړېده غواړي چې د استاد سره ته یو څه وکړې، یو ناس ولاړ او شاګردي په مثال، او بل داسې د اوازونو خو نو یو ښه اخلاق ښه اواز خو یو عطا د خدای ده، نو خو بیا جلا یو خپل ځان ته دغه دی، او داسې د ویلینګو په خاطر باندې لکه داسې یو سړی چې کریات وایي، یو سړی چې نعت وایي، دا بیا داسې جوړېږي چې سړی د استاد سره معنی هغه ځای ور معلوم کړي، فقط داسې ځای چې هغه خپل سور لای او کرج هغه شی ور معلوم شي چې زه باید په دغه ځای کې دا ویل وکړم، اواز هم ترازو دی، نو چې لږ نو کې لوړ کې هم بېسوره څوک ښکته کې هم بېسوره کېږي. بلکل. او نعت هم ترانه یو کلام در څخه اورو ستا څخه هم. ستا په ذکر سره پایم لا اله الا الله، تا ته حمد و ثنا وایم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ستا ته حمد و ثنا وایم، لا اله الا الله، ستا په ذکر سره پایم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، زه طالب ته مې مطلب یې، زه بنده یم ته مې رب یې، زه طالب ته مې مطلب یې، زه بنده یم ته مې رب یې، زه بنده یم ته مې رب یې، مسافر پر لور ستایم، لا اله الا الله، تا ته حمد و ثنا وایم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ستا په ذکر سره پایم، لا اله الا الله، تا ته حمد و ثنا وایم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، پر خاطر می هنواروري، دا هنوار دي ستا د لوري، پر خاطر می هنواروري، دا هنوار دي ستا د لوري، دا هنوار دي ستا د لوري، ستا په در کې شرم و شرم، لا اله الا الله، تا ته حمد و ثنا وایم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله